سلامونه وخت بخیر زموږ د نن شپې خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. نن پنځنۍ د مرحوم یاجدي 22مه چې د جنوري له 12 سره برابر د افسر کې هم پام وکړئ څو مهمو خبرونو سره ټکوله. د بهرنیو وزارت پر وړاندې چاودنې اړوند پراخ کورني او بهرني غبرګونونه په دې چاودنه کې 50 تنو ژوند بللی او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د اسلامي همکاریو سازمان ټینګار. د سازمان په ویرانپاڼه کې په ټولنیزه او اقتصادي پراختیا او همداشان د افغانستان په سولې او ټیکاو کې د ښځو ونډه مهمه بللې. بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزارت پر وړاندې تېرې ورځې چاودنې له پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. حامد کرزي او عبدالله دا پیښه غندلې او هغه یې د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې کړنه بللې ده. ملګرو ملتونو، اسلامي همکاریو سازمان او یو شمېر نور هیوادونو هم دا برید غندلی دی. د کابل پولیسو اعلان وکړ چې په تېره ورځ چاودنه کې 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د تېرې ورځې د برید په اړه کورني او بهرني غبرګونونه د اسلامي همکاریو سازمان، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، اروپا، امریکا، روسیې، آلمان او ایران او یا شمېر نورو هیوادونو دغه برید غندلی دی. غرض جلوگیری و تکرار همچو عملات تروریستی باید ارگانهای کشفی و استخباراتی پلان و تدابیر امنیتی ویژه را هرچی زودتر روی دست بگیرد. ارگانهای کشفی و امنیتی امارات اسلامی ضرور است تا تمام تدابیر را بگیره. اولا موترهایی که دارای فیلم‌های سیاه است وارد پاککاری کنه. دومی که اسنادهایی که میادش تیر است یا کلش کنترل بکنه تا در آینده مردم افغانستان همچون مشکلات و همچون حملات شاهد نباشد. مخکینی ولسمشر حامد کرزي په مخکینی حکومت کې د سولې د عالي شورا مشر عبدالله د دغه برید په غندلو سره دغه کړنه نه بخښونکې بللې او د بشري ارزښتونو خلاف کړنې بللې. خواست ما از امارات اسلامی همی است که از وقوع همچه حادثه ها جلوگیری کنه تا مردم بتواند در یک فضای امن زندگی کنه. 100% مسئولیت امارات اسلامی است که از همچو حملات خطرناک و کشنده جلوگیری کنند. د کابل امنیه قومندانۍ ویلي چې په دغه چاودنه کې 15 تنو ژوند بایللی او یو شمېر نور هم ټپیان شوي دي. خو د ایمرجنسي روغتون ډاکټران هم دغه روغتون ته د 40 ټپیانو د وړل کېدو خبر ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د پیښې له ټپیانو څخه د بهرنیو چارو وزارت د واکپال امیر خان متقي د لیدو خبر ورکړی دی. د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان په اړه تېر ورځې ناستې په وروستۍ اعلانپاڼه کې زده کړو او کار ته د نجونو او ښځو د لاسرسي پر حق ټینګار وکړ. په دې اعلانپاڼه کې په ټولنیزه او اقتصادي پراختیا او همداشان د افغانستان په سولې او ټیکاو کې د ښځو ونډه مهمه بلل شوې ده. له سره هممهاله د یوناما مشرې په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت له واکپال سره په لیدنه کې د ښځو پر کار بندیز او نجونو د زده کړو د ځنډېدو په اړه وروستۍ پرېکړې ژر تر ژره لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او د میرمنو د کار د بندولو په اړه د غبرګونونو پر دوام تېره ورځ د اسلامي همکاریو سازمان د عربستان په جدې کې غونډه وکړه. د دغه ناستې په وروستۍ اعلانپاڼه کې زده کړه او کار د افغان میرمنو اساسي حق بلل شوی دی. دغه کمیټې ټینګار وکړ چې د پوهنتون په ګډون په ټولو برخو کې پوهې او زده کړو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او میرمنو لاسرسی د هغوی اساسي حق دی. کمیټه همداشان په ټولنیزې او اقتصادي پراختیا، سولې او ټیکاو او د افغانستان بیا رغونې په برخه کې د میرمنو رول د ارزښت وړ بولي. زنان نیم از پیکر جامعه را تشکیل می‌دهد و در دامان اقتصاد کشور رول مهمی دارد و همچنان بعضی زنان تنها حامی خانوادهشان می باشد. اگر این محدودیت به زودترین فرصت از فراراه زن افغانستان برداشته نشود، در پهلوی مسائل یاد شده فقر واگیر در افغانستان در پی خواهد داشت که یک مسئله جبران ناپذیر خواهد. د بل خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ د بهرنیو چارو له واکپال وزیر سره د لیدنې پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د بشري کړکېچ د ژورتیا د مخنیوي لپاره باید د میرمنو او نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیزونه لرې کړای شي.
له دې سره سم یونما په یو چټ کې د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر عباس ته نږدې سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د مرستیال مارک سپوتزل د لیدو خبر ورکړی او ویلي دی چې دواړو خواو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه خبرې کړې دي. این یک چیزی خیلی خیر و نیک است که تا امارت اسلامی افغانستان در مطابقت با شریعت اسلامی یک قانون و یک پالیسی را تدوین نموده تا اجازه رفتن زنان شاغل در مؤسسات و بازگشایی دروازه مکاتب و پانتون‌ها برای دختران مهیا گردد. د نجونو د زده کړو او میرمنو د کار په اړه د اسلامي امارات وروستۍ پریکړې له تېرو 2 اونیو راهیسې غبرګونونه راپارولي دي، خو اسلامي امارات تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو د زده کړو او د میرمنو کار ته د یو مناسب چاپیریال د رامنځته کولو هڅې کوي. د بهرنیو چارو وزارت واکپال امیر خان متقي د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په لیدنه کې همداشان ویل دي چې روسیه د افغانستان په بهرني سیاست کې ځانګړی ځای لري او اسلامي امارت هڅه کوي ترڅو په دې هیواد کې خپل ډیپلوماټیک حضور پراخ کړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو لړ ټویټونو کې ویل دي چې ښاغلي متقي له ښاغلي کابلوف سره د روسیې څخه د نفتو، غنمو او ګازو د وارداتو پر سر هم خبرې اترې کړي دي او له دې هیواد څخه غوښتي ترڅو د ګمرکي تعرفو په ټیټېدو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. له بلې خوا زمیر کابلوف ویل دي چې هیواد یې په دې هیواد کې د ټیکاو او پرمختګ غوښتونکی دی او په بېلابېلو برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. ښاغلي کابلوف همداشان ټینګار کړی دی چې افغانستان کولی شي د مرکزي او سویلي اسیا ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې رغنده رول ولوبوي. د بلخ امنیه قومندانۍ په تېره یوه میاشت کې د بېلابېلو جرمونو په تړاو د 15 تنو له نیولو خبره ورکوي. د دې قومندانۍ پازوال ټینګار کوي چې دا کسان د غلاو، سړي تښتونې، اخلاقي فساد او د اسلامي امارت د ځواکونو له نوم څخه په ناوړه ګټنې تورن دي چې د دوی دوستۍ هم عدلي او قضایي بنسټونو ته استول شوي. دا قومندانۍ همداشان راتلونکې اونۍ امنیتي ځواکونو ته د پوځي یونیفرم له ویشلو هم خبر ورکوي. په بلخ کې د جنایي جرمونو په تړاو د یوې 7 کسیزې ډلې نیول کېدل. دا کسان چې د امنیتي ځواکونو د نوم څخه په ګټنې، په غلا، اخلاقي فساد او سړي تښتونې لاس وهلو په تازګۍ سره د امنیتي ځواکونو لخوا د مزار شریف ښار له بېلابېلو سیمو څخه نیول شوي دي. یک گروه 7 نفری که اونا سرقت‌های مسلحانه و همچنان دزدی و زنا و دیگه لواطت و که اخیراً اونا یک اختطاف البته در نظر داشتن که از این ستیواک زیرزمینی یک بچه که 15 ساله را اختطاف بکنه که الحمدلله به فضل پروردگار اینا طی تلاش های مجاهدین امارت اسلامی در بلخ بازداشت شدن. دا پوځي چارواکی همداشان زیاتوي چې د اسلامي امارت د پوځیانو له نوم څخه د ګټې اخیستنې د مخنیوي په موخه شپني عملیات هم درولي او په راتلونکي اونۍ کې امنیتي ځواکونو ته پوځي جامې ویشل کیږي. به خاطر تفکیک همین مسئله دیگه در هفته آینده ما تلاش داریم که یونیفرم را البته با تمام لوازمش که قرار است تا هفته آینده که کمی تجهیزاتش کم بوده برسه در قطعات پلیس مربوط به قماندانی امنیه ولایت بلخ توزیع کنیم. له بلې خوا د بلخ د پولیسو ویان ټینګار کوي چې په تېره یوه میاشت کې 15 تنه د بېلابېلو جرمونو په تړاو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. ما به مردم شریف ولایت بلخ اطمینان کامل میتیم که نیروهای امنیتی ما در شب و روز در سردی و گرمی در وظایف خویش هستند و به خاطر تامین امنیت مردم و به خاطر تامین امنیت نظم عامه مردم شهر مزار شریف در خدمت مردم است. مخکې دې هم د بلخ د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د ډېرېدو څخه له اندېښنو وروسته په جلا جلا عملیاتو کې یو شمېر وسلې هم کشف او ترلاسه کړي دي. او نن په کابل کې د 14 پاسانو اختصاصي ازموینه واخیستل شوه. د ازموینې ملي اداره وایي چې په دې ازموینه کې له 14 ولایتونو څخه نږدې 8000 کسانو ګډون کړی او هغه کسان چې لوړ نمرې اخیستې وي د هیواد پوهنتون ته به لار پیدا کړي. دلته د کابل په پولي تخنیک کې له 14 ټولګي څخه د فارغ شوو ازموینه په دغه ازموینه کې د هیواد له 40 ولایتونو څخه څه باندې 8000 کسانو ګډون کړی چې له ازموینې وروسته به د هیواد پوهنتون ته لار ومومي. د ازموینو ملي ادارې رئیس د دغه ازموینې موخه د ظرفیتونو لوړوالی په ګوته کوي. 2901 په تعداد کې داوطلبان موږ لرو په ټول افغانستان کې چې هغوی په دې ازموینه کې
ثبت نام کړی دی. په دغه ازموینه کې ګډونوال هیله مندي ښیي چې د خپلو خوښو رشتو ته به بریالي شي. د مسؤلینو په وینا په پام کې ده چې بریالي شوي کسان د علوم دینی او مسلکي څانګې د شپې پوهنځي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. امروز به خاطر امتحان به پانتون پلیتکنیک تشریف آوردیم تا امتحان خود را سپری کنیم. الحمدلله امتحان ما بسیار شفاف منظم روان است. الحمدلله د امتحان بهیر ډیر ښه روان ده او موږ ډیر خوشاله یو. او کوم سوالونه چې موږ ته راکړل شوي دي هغه د علماو د تثبیت د رتبې لپاره ډیر ښه الحمدلله برابر دي. دلته سوالات ماشاءالله د ټولو علما کرامو د سویې سره برابر راوړل شوي دي. په سوالاتو کې نه ډیر سختي شوی نه ډیر اساني شوی، ډیر په اعتدال او ښه توګه سره سوالات راوړل شوي دي. د ازموینو د ملي ادارې مسؤلین زیاتوي چې دغه اداره هڅه کوي تر څو ځوانانو ته د زده کړو ښې زمینې برابرې کړي. زموږ د نن شپې خبر ټولګه هم دومره وله. په ورځ خبرونه سبا د هوا حالت به مې هم همکار وړاندې کړي. ښې شپې ولرئ.